نن بل یو حق ذکر کیږي. زمونږ ستاسو ژوند کدا د قرآن او د حدیث مطابق وي نو دا فائدہ ده، او کدا قرآن او د حدیث نه خلاف تیریږي نو دا نقصان ده، خساره ده. د دې د وجه نه کوشش په دغه کوو چې کم حق د مسلمان ذکر کیږي نو په خپل عمل کې به راوړو. اگر چې شیطان په مونږه تاسو باندې کوشش دا کوي چې دا حق ما ادا کوه، خو څه حقوق داسې چې خواسان دي زمونږ تاسو په رسم و رواج کې شته نو د هغې ادا کول لا آسان دي. اگر چې مونږه تاسو د رواج په نیت باندې ادا کوو، خو پای کې نیت خالص کو چې دا حق د مسلمان دی، الله ما ته په دې باندې اجر راکړي په دغه نیت باندې. نو نن چې کوم حق ذکر کیږي هغه د اینګي متعلق دی. اینګه کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې کله یو انسان د اینګه وکي و دې بسوي الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل حال دا الفاظ بوي. او چې کوم انسان خوا کې ورنه بوتي يرحمک الله، الله دې پتا سو کی. او بیا په جواب کې دی وی يهديكم الله ويصلح بالكم، که صرف يهديكم الله ویل شنو کافی ده، او کدواړه یو ځای وی يهديكم الله ويصلح بالكم دا په جواب کې وی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مونږ ته د خبرې خودنه کوله، تعلیم به راکو چې کله تاسو نه یو کس انګیو کی نو ودی وی الحمدلله رب العالمین، که صرف الحمدلله ویل شم کافي، او یا مخکې الحمدلله علی کل حال، او که صرف الحمدلله وینم کافی ده. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله علی کل حال، الحمدلله هر یو چا آسان. او بیا به فرمایل چې خوا کې کم کس نه سینه د جواب کې يرحمک الله وای، يرحمک الله. او چې کله خوا کې کس دغه الفاظ وای نو د جواب کې سو وای یو خو يهديكم الله ويصلح بالكم. او بل روایت کې دا راځي يغفر الله لي ولكم، چې کوم سړی انګه کړی دی انو دې باغ ته جواب کې وي يغفر الله لي ولكم، الله دې ماتم بخنو کی تا ته دې بخنو کی. د دې د وجنا روایتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې تشریف فرماو، یو سړی انګیو کاغه ته جواب ورکو او بل وک نو هغه ته جواب ورنکړ. رسول الله مبارک مجلس کې تشریف فرما دی، یو سړی انګې کوي رسول الله مبارک جواب ورکړي او بلکې هغه ته جواب. نو صحابه د تپوس کوي حضرت ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تو فرمایل دی یو الحمدلله وې دی بل الحمدلله نو وې دی نو وې دی. نو چې کوم سړی وې هغه ته جواب ورکړي چې الحمدلله علی کل حال وې کنه. د دې د وجه نه حدیث پاک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمای چې کله یو انسان درې ځله انګیو کیند ته جواب ورکړي، یو ځل انګیو ک الحمدلله نو ته به تاسو وای يرحمک الله. او بیا چې کوم سړی انګی کړي نو هغه یا یغفر الله لی ولنا لی ولکم، او یا یهدیکم الله ویصلح بالکم. دا به په دویم ځل چې کې نوم به دغه جواب ورکړي او په دریم ځل نوم، او چې څلورم ځل نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت کې راځي جواب مو ورکړي، او بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس د نبی علیہ السلام وړاندې داسې وکړل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د نزله ده بس یو ځل دوه ځل درې ځل رسول الله مبارک او فرمایل د تنازله ده. بعض اوقاتو کې ای کنه الرجی ولګي یا نزله ویني بیا سړی بار بار څه کوي. دا ولې نو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
چې دا انګې دا د الله تعالی له طرف نه رحمت دی، الله تعالی له طرف نه دی.